د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خاص خادم چې د جناب رسول مقبول مبرور محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تقریبا 10 کاله خدمت کړی دی. سیدنا انس ابن مالک رضی الله عنه مبارک د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی طلب العلم فریضة على كل مسلم. د علم طلب، د علم زده کړه دا فرض ده پر هر مؤمن مسلمان باندې چې کله الله جل جلاله یو انسان پر خپل دین باندې چې د الله خوش دین دی چې اسلام دی پر دغه دین باندې یو څوک مکلف کوي نو د هغه مؤمن د پاره لازمه ده چې حال الامر د وخت سره مطابق، د زمانه سره مطابق، د حالات سره مطابق د تشریع امور د الله جل جلاله فرمودات د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اوامر دا ودته معلومي. کچیر یو انسان ته د وخت مطابق د حالات مطابق علم نه وي نو کچیر هغه عمل دی تر سره کی، هغه کار دی وکي او هغه عمل او کار د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم سره برابر نه وي نو الله جل جلاله یې نه قبلي. دا زموږ د پکې د محدثینو، د علماو، د فقهاو یو اجتماعي قول دی چې جهالت دا عذر نه دی. مثلا یو اسانه مثال زوایم، کچیر یو سړی را ولاړ شي دا پښتنه زموږ څه څو وارې سوې ده، دلته زموږ آس پاس یو سړی خپل کوروالات 3 وارې طلاق ورکړی و، ډېره حیا دی، هغه زنانه حامله وه، د هغې زنانې بچی و، نو دغه سړي 3 وارې و د خپلې کوروالا ته طلاق ورکړی و. د یو بل ملګري په واسطه باندې ما ته رالی او راته ویې ویل چې زما یو امرجنسي سوال دی، تاسې جواب راکئ. زه له خپله ځایه د مسجد څخه وتلی وم، نو کله چې ما د دې سره رابطه وسول نو یو ځای ورته کښېنستم، دا خلک راله ورسره ومې لیدل او پوښتنه مې ځینې وکړل چې څه عذر دی، څه مشکل دی، څه سوال دی. دغه ورور په جواب کې راته وویل چې د کوروالا سره مې خبرې واوښتلې، په غوسه کې سوم، په دغه حالت کې مې د 3 وارې طلاق ورته وویلې. نو اوس دغه زما کوروالا خو په دغه حالت کې دا حامله ده، شنه پر نس باندې دی، ایا د دې طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ ما داسې اورېدلې دي، ده ویل چې د خپله پلاره سره داسې اورېدلې دي چې کومه زنانه حیا دي، حامله شنه پر نس باندې حملدار و دغه زنانې ته د طلاق ورکول دا نه صحیح کیږي، یعنی طلاق نه واقع کیږي. هغه سړی ډیر سخت پریشان و. ما هغه واقع بار بار ځینې وپوښتله، نو چې صحیح معلومات راته وسو بیا مې په جواب کې ورته وویل ملګرانه وروره دا ستا جهالت چې ته مسلمان یې په دارالاسلام کې او ته جاهل یې په دغه مسله باندې نه یې پوه، دا عذر نه دی. ستا زنانه، ستا کوروالا چې له مخه ستا کوروالا وه دا نور د ابد دپاره د څه پردی سوله، دا در باندې حرامه ده. د دې سره ناسته ولاړه او خبرې او مجلس دا ټول تا ته حرام دی. ما سوا د شرعي حلالې، شرعي حلاله به یو طریقه ده، یو ترتیب دی. د یو زنانې چې د اول میړه سره نکاح سوی وي هغه په 3 طلاقو طلاقه کې، بیا د زنانه ولاړه سي عیده تیره کړي، د عیدې در تیرېدلو د یو بل وروسته بیا د یو بل مسلمان سره نکاح وکړي، بیا هغه د دې سره خلوت صحیحه وکړي،
در هغه وروسته که چیرې هغه په خپله خوښه او رضا باندې دا ښځه طلاقوله او طلاق یې کړله، بې دې ښځې عدت تېره کړل، در هغه وروسته به بیا که چیرې د دغې ښځې خوښه وه، نوی نکاح، نوی مهر، نوی ترتیب به بیا د هغه اول خاوند سره برابرولی سي. نو ځکه جهالت د اجتماعي خبره ده، د ټولو علماو اتفاق دی جهالت په اسلام کې عذر نه دی چې سړی وایي دا کار مې وکړي نه وم خبر، د دین په دې مسله باندې نه وم پوه، د خبره مې نه وه زده، یا لکه دغه سړي چې دا عذر وویل چې زه په دې نه وم خبر چې په د حمل په وخت کې هم طلاق واقع کېږي، که چیرې یو سړي خپلې کوروالا ته طلاق ورکړي هغه طلاق واقع کېږي، زه په دې مسله باندې نه وم خبر. نو زما ورونو دوستانو دا علم دی، دغه علم چې اوس ته نکاح کوې واده کوې، تا ته به دونه علم وي چې د دغې ښځې حقوق پر ما باندې څونه سته. ته حج کوې و حج ته ځې، تا ته به دونه علم وي چې د دغه حج د ادا کولو طریقه او ترتیب څنګه دی، زه د حج څنګه وکم، د جمعې لمونځ دی، دا اوس د جمعې د لمانځه ترتیب دی، د جمعې په لمانځه کې به تا ته دونه علم وي، ته به دونه پوه یې چې زه دا د جمعې لمونځ کومه، دا د جمعې لمونځ فرض دی که واجب دی، دا مسله به تا ته معلومه وي، ځکه خو نیت ته د جمعې د لمانځه کوې، په نیت کې خو به دا ځای تا ته معلوم وي، او دغه رقم تا ته به دا ځای معلوم وي. زموږ ډېر ورونه داسې دي چې د مخ صفونه د مخ و صف ته ځان نه راورسوي، په اخري کې راسي، د بیان په اختتام کې راسي، یا د خطبې په وخت کې راسي، بیا په صفو کې را روانې د مخ اول دویم صف ته ځان رسوي، سره له دې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغه عمله څه مؤمنان بند کړي، د ناروا عمل دی چې ته به په صفو کې پښې اړی اول صف ته به ځان رسوي، نه، اوله وار به له مخه در دي چې صفونه ډک سوي، ته به اوله وار له خپل ځای ځان ته برابروې، ځان ته به ځای پیدا کوې. دا مسله د دغه لمانځه پورې تړلې ده. او یا مثلا د جمعې په ورځ باندې غسل کول سنت دی، دا مسله به تا ته معلوم وي. یو سړی دی عادتا غسل وکړي، یو سړی دی په دغه نیت باندې دغه غسل وکړي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، الله جل جلاله دغه مؤمن ته په دې عمل باندې ثواب ورکړي. مثلا زموږ د فقه مسله ده، که چیرې یو سړی پر لار باندې روان دی بې اودسه دی، یا غسل نه دی کړی، بې غسله دی، د یو تالاو په بغل کې روان دی، تالاو ته ورولوېدی، ورشوی سو، ټوله بدن یې لوند سو، پر ټوله بدن باندې اوبه ولوېدلې، نو پر دغه مؤمن په دغه عمل باندې، یعنی دا خو د په خپله خوښه نه دی کړی، دغسې اوبو ته ولوېدی، غسل یې صحیح دی، شرعي مسله دغه د غسل یې صحیح دی، لیکن ثواب د غسل او د اوداسه نشته. ولی ثواب چې دی هغه مرتب په نیت پورې دی، او دا مسله ده باید چې د سړي د زده وي. نو زما ورونو دوستانو، علم چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، علم پر هر مؤمن باندې فرض دی چې زده یې کړي. یو بله مهمه مسله ده زموږ خویندې مندې د هغو متعلق ده چې کله د یوې زنانې حیا دې کوچنی پیدا سي، د کوچني د پیدا کېدلو په وخت کې چې دې ته کوم مرض راځي، دې ته شرعي نوم یې نفاس. دغه د نفاس مرض دا داسې دی لکه هغه مهانه مریضي د یوې زنانې ده. مهانه هره میاشت و زنانې ته ناجوړي راځي، په اسلام کې نوم دی حیض. د دغه حیض د هرې زنانې خپل یو خاص حد معلوم وي. مثلا یوې زنانې ته کمه موده یې 3 ورځې ده، زیاته موده یې 10 ورځې ده، در 3 ورځې کمیږي نه، در 10 ورځې زیاتېږي نه. اوس د یوې زنانې د حیض موده 5 ورځې، د یوې د 6 ورځې، د یوې د 7 ورځې، د یوې د 8 ورځې، د الله جل جلاله نظام دی. د دغه مریضې په وخت کې د دې لمونځ کول نه دی جایز، د قرآن تلاوت نشي کولی، قرآن په یاد لا نشي ویلی،
مصحف ته لاس نسی وروړلی، مسجد ته نسی ننوتلی، که حج و عمرې ته کللی او طواف نسی کولی. دغه رقم د نفاس نه جوړي، د زنانې د نفاس نه جوړي چې شنه پیدا سي، د دغې مریضې په وخت کې د دې عیده ده. دا عیده مختلفه ده. د بعض زنانو د دا رقمي چې ډېره حیا دي چې شنه پیدا سي 2 ساعته بعد دا ښځه جوړه سي. بعضې زنانې 1 ورځ بعد، 2 ورځې بعد، 15 10 شل 10 مختلف ترتیبونه دي. اسلام د دې اخري حد ښوولی دی 40مه. در 40 ورځې د ښځې د ولادت نه جوړي چې نفاس یې بولي اسلام، د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ ته راښولی در 40 ورځې نور د موده وخت نه زیاتېږي. لیکن زموږ په معاشره کې داسې دي چې د اکثرو زنانو دا ګمان دي چې در 40 ورځې پورې به زه لمونځ نه کوم. څونه لوی جهالت دی، څونه لویه ګناه ده. موږ ښځې ته خط ورزده کوو، اردو ورزده کوو، انګریزي ورزده کوو، شام ورزده کوو، د نوي تعلیم ورباندې کوو، خو دغه مسله نه ورزده کوو چې ای خوري یا ای لوري. دا مسله دا رقم نه ده. کمه ورځ چې ستا ناجوړي ختمه سوله بس هغه ستا د عیدې اندازه ده. د بل وارو د بل وارو دپاره به تا ته هغه حد معلوم وي. اوس ډېرې زنانې دا رقم دي چې ډېره حیا دي چې 40 شپې نه یې پوره سوي، دا زنانه غسل نه کوي، لمونځ نه کوي، که د روژې میاشت روژه نه نیسي. ډېرې زنانې به ورباندې پوهي، دا مسله به یې زده کړي، خو ډېرې زنانې بیا دا رقم دي نه دي پوه. اوس یو لمونځ سړی قصدن قضا کړي، یو لمونځ سړی قصدن قضا کړي، د دې څونه ګناه ده؟ 80 حقبې به په جهنم کې تېروي چې 2 لمونځه قضا کړي، 3 لمونځه قضا کړي او قصدن یې قضا کوي. اوس دغه به د الله په حضور کې څه عذر ووایي چې ما ولې د لمونځونه قضا کوله، یا مې ولې روژې خوړلې، خو هېڅ عذر لا نشته. نو ځکه زما ورونو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم.